الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. دما مؤمنان ورونو، الله عز وجل په خپل عظیم کتاب کې فرمایي خامخا یقیناً په قصو او په واقعاتو د مخکنیو انبیاو امتونو د هغو کې چې کوم څه تیر سوي عبرتون پندو درسونه عبرت ده لأولی الالباب هوښیارانو عاقلانو ته. زه په تسلسل د دې واقعاتو کې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر علیه السلام د یو بحري سفر چې الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې سورة کهف کې ذکر کړي د هغه درسونه او عبرتونه له تاسو سره شریکوم. د ما مؤمنانو ورونو، کتابونو کې په احادیثو کې په روایاتو کې راغلي دي چې الله عز وجل غوښتل چې حضرت موسی علیه السلام ته د اکملیت تخصص ورکړي، ښه کامل کړي او د نبوت له دعوت او له تبلیغ سره سره د رعایتداري او د سیاست علم او درسونه هم ورکړي. په حدیثو کې راځي چې موسی علیه السلام ته په ذهن کې داسې ورغلل چې شاید په دې زمانه کې به ښه عالم او لوی عالم هم زه یم. دا هم په احادیثو کې د دې ذکر هم سوی، خو اصلا له دې حادثې او له دې واقعې څخه چې کوم سفر د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام شروع کیږي او په دې کې درې لویې واقعې پیښیږي. هغه درې واقعې دا دي چې په یوه کښتۍ کې سپریږي، نو خضر علیه السلام هغه کښتۍ معیوبوي، یوه دړه یې ترمتوي. موسی علیه السلام ډېر غوسه کیږي، په دې کار باندې انکار کوي، خو بیا عذر پیښوي، په مخ باندې روان سي او یو ځای کې ویني چې یو ځوان زلمی ده له نورو خپلو همزولو زلمیانو سره په مجمع کې د شریک ده. خضر علیه السلام ورځي او هغه سړی بې سوال و بې جواب هغه ځوان و زلمی وزني. موسی علیه السلام ته ډېره ناشنا ښکاره سوه او ډېر ناراحته سو. بیا په مخ ولاړل، یو کلي ته ورسېدل. په هغه کلي کې یو دیوال کوږ ده او په شرف د سقوط کې ده. نو د کلي خلقو داسې پیشامد د مهمان نوازي د دوی هم ونکو، خو بیا هم خضر علیه السلام په هغه ستړي سفر په حالت کې دیوالو ته متوجه سو، دیوال جوړوي او پشتي ورکوي چې سقوط او لوېدلو څخه وساتل سي. موسی علیه السلام ته دا هم داسې ښکاره سوه چې په دې عمل باندې به تا اجرت اخیستی و، زموږ به دغه ستړي ستومانه پې باندې اسانه سوې وه. نو خضر علیه السلام ورته وویل چې بس د ما او د تا د سفر هغه اخر وخت دغه ځای ده او تا به نور سره جلا کیو. په دغه باندې دواړه سره راضي سول. خضر علیه السلام ورته وویل چې تاسې د کومو واقعاتو د برداشت صبر نه لرو، دا شیان وما فعلته عن امری، دا ما له خپله ځانه نه وکړي، نه وکړل، بلکې دا کارونه د الله په گفته، د الله په فرمان باندې ما سرته ورسول. او الله جل جلاله غواړي چې تا ته له خپل امت سره د چال چلند طرز و طریقه وښیي. اوله واقعه چې کومه وه چې ما کښتۍ خرابه کړه، هغه کښتۍ دې
څه مسکینانو کښتۍ وه چې د هغو نفقه خرڅه خوراکه په همدغه کښتۍ پورې تړلې وه. خو دا کښتۍ چې یا مخته کوم بنابر اختلاف د مفسرینو چې دا مخته کوم شټاپ ته رسېدله او کوم استادګاه ته رسېده، هلته یا که بیرته له هغه ځای د روانېده چې دا بیرته راګرځېدلې وای، نو یو پاچا هغه غصب کوله. خو د هغه په اصولو کې دا و چې هغه سالمه او جوړه کښتۍ به غصب کوي. نو ما ته د الله له طرفه امر وسو چې دا کښتۍ معیوبه کړه. نو ما کښتۍ ورانه کړه، خرابه مې کړه، دومره مې کړه چې غرق والم نه وه چې غرقه شي، او معیوبه هم وه. او په دې کې یو لطیفه نکته چې د موږ په نن سبا فقه کې هم ستا د موږ په دې امت په فقه کې ده چې تحمل د شر قلیل دا د دفع د شر کثیر دپاره روا ده. دا کښتۍ خو یو مال محترمه و، دې دړه متول، دا معیوبول، دا خو یو شر و، یو ضرر و. خو د هغه شر په مقابل کې چې هغه به ټوله غصب کېدله او د دې مسکینانو له کارکردګي څخه به اختیاراتو څخه به وتله، تر دې شر بیا دغه شر خفیف و. نو د دې برداشت یې وکړو. له دې څخه درس و عبرت دا و چې الله عز وجل موسی علیه السلام ته دا ورښودل چې ته له دعوت رسولو، له پیغام د رسالت رسولو سره سره د خپل امت او د خپل رعایت د اصلاح او د سیاست او د ادارې او د کنټرول دپاره دا ذمهواري هم په غاړه لري چې ته د خپل رعایت د مساکینو، د محتاجانو، د بېوزلو، د هغو غمخور هم یې، د هغو د ژوند د بندوبست ذمهواري هم تا ته در په غاړه ده. او د دې واقعې په ذکر سره په قرآن عظیم شان کې دغه اولنی درس امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله وروښود چې تاسې د دې امت رعایتداري کوئ او په دې کې کومه ذمهواري سرته رسوئ، د مظلومانو، د بیچارهګانو، د بېوزلانو غم به در سره وي. دا الله عز وجل په اختیار او په شعور او په خپل ازلي علم سره د دې واقعې بندوبست کړی ده. دا داسې مفاجاتن او ناڅاپي نه ده پېښه سوي چې نه موسی علیه السلام خبر ده، نه خضر علیه السلام خبر ده، او ناڅاپي یو سفر ورسره جوړ سو او الله پاک داسې کول. دا الله پاک درس ورکاو موسی علیه السلام ته، او دا درس امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانقل کاوه. دومه واقعه چې کومه پېښه سوه چې کوم زلمی یې قتل کو، په هغې کې اشاره دې ته ده چې الله عز وجل موسی علیه السلام ته دا ورښودل چې تا باندې د دینو، د ایمانیاتو او د عقایدو د خپل رعایت حفاظه کول، ساتنه، دا در باندې فرض ده. لکه څرنګه چې د دین احکامات ورته رسوي، د هغو د آینده دین پالنې دپاره، د آینده کې د آینده مسلمان ژوند کولو دپاره، مسلماني کې اوسېدلو دپاره، د اسلامي عقایدو دپاره، د راتلونکي نسل دپاره د هغو غم به در سره وي او د هغو بندوبست به هم کوي. په دې کې دا اشاره راغله. دا ځکه چې الله عز وجل کله دا ځوان و زلمی ته چې رسېږي خضر علیه السلام، الله امر ورته کوي چې دا زلمی قتل کړه، ځکه د دوی مور و پلار چې دي مؤمنان دي او له دې سره ډېر محبت لري، او دا د ما په علم کې کافر و ګمراه ده، او د ده په ګمراهي کې به بیا د ده مور و پلار هم بېلارې کېږي. زه به د ده نیک بدیل هغو ته ورکوم. نو الله عز وجل خپل قدرت هغه رقم چلوي، خپل سلطنت په هغه ترتیب سره چلوي، او خپلو بندګانو ته درس په دې رقم باندې راکوي چې تاسې به د خپلو رعایاو د دینو د ایمانیاتو د حفاظت دپاره ذمهواري په غاړه باندې لرئ. او دا امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم رانقل کړه. موږ ته هم دغه درس ده، بلکې اصلا موږ ته نن سبا دغه درس ده. هغه واقعه د موسی علیه السلام خو ډېره مخکې تېره سوې،
او دریم چې کوم څه پیښ سو هغه دغه دیوال جوړول و. خضر علیه السلام ورته وویل چې دا د دوو یتیمانو خزانه ده تر دې دیوال لاندې، او د دوی پلار ډېر صالح و نیک سړی تېر سوی و. زه د الله له طرفه مامور سوم چې دا دیوال جوړ کړم تر څو دوی خپل رشد و ځواني ته ورسیږي او د خپل مال تحفظ و تصاحب وکړي. نو دا کارونه ما وما فعلته من امري، دا ما له خپله ځانه له خپله عنده څخه نه دي کړي، له خپله اجتهاد او په خپله رایه باندې مې نه دي کړي، دا مې د الله په فرمان باندې کړي دي. په دې کې درس حضرت موسی علیه السلام ته او امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ده چې متولیینو د امورو باندې لازم ده چې لکه څرنګه د هغوی د نفقې د رزق او د روزي د بندوبست ذمهواري لري، لکه څرنګه چې د هغوی د ایمانیاتو د عقایدو د تحفظ او د راتلونکي نسل د تعلیم او د تربیې ذمهواري لري، همدارنګه به د خپل رعایت د اموالو د حفاظت ذمهواري هم لري. د هغو مالونه به حفاظت کوي، د هغو د مالو محافظین به وي، د هغو د مالو ساتونکي به وي، د هغو د مالو امانتداران به وي، او داسې چال چلن به ورسره لري لکه د یتیم له ماله سره. نو الله عز وجل دې موږ ته له واقعو، له حادثو، له قصو د قرآن عظیم شانه چې د زړه په شعور باندې، د زړه په سترګو باندې عبرتونه را نصیب کړي. داسې نه چې سرسري پې باندې وکشېږو او کله د علم غیب مسایلې کې راپورته کړو، کله نورې مسایلې کې را جوړې کړو چې خضر علیه السلام ګویا العیاذ بالله تر موسی علیه السلام پورته و، یا دا د خضر علیه السلام خپل تصرفات و. له داسې مزخرفاتو او له داسې ضعیفه عقایدو څخه هم د الله پاک نجات نصیب کړي او موږ ته دې اصلي واقعي شعور خدای تعالی را په برخه کې را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،